سلامونه ملګرو، زین الله زین یم او د خپلې پاڼې زین الله زین آفیشل یعنې د خپل چینل زین الله زین آفیشل نه تاسو سره مخاطب یم. ډېر ملګري رانه هم دغه تپوس کوي چې د کرونا کم ویکسین د سعودي عرب دپاره منلي شوي دي، آیا هغه پاکستان کې لګي او که نه لګي. نو خبر دغه دی چې همدغه ویکسین د تیر زیارت په ورځ په 18 تاریخ 17 جون باندې ما په مردان ډي ایچ کیو هسپتال کې لګولي دي او سره زما د نورو ډیرو ملګرو هم لګېدلي دي، د هغې اندراج هم شوی دی چې د نادرا سره ډایرکټ کیږي. نو کوم ملګري چې هم غواړي چې د سعودي عرب دپاره یا نورو ملکونو دپاره ځي او هغوی دغه ویکسین غواړي اسټرازینیکا، نو او پاکستان کې دغه اسټرازینیکا ویکسین شروع شوي دي او ټولو ملګرو ته خواست دی چې خپل نږدې کوم ویکسینیشن سنټر وي هغې ته دې لاړ شي او د خپلو ویکسینو معلومات دې وکړي. طریقه کار یې دغه دی چې خپل شناختی کارت نمبر په 1166 باندې سینډ کړئ، د هغې د طرفه به تاته یو کوډ راشي ستاسو د اندراج، هغه کوډ به ځان سره وساتئ او لاړ به شئ ویکسین سنټر ته. پاسپورټ او خپل شناختی کارت دا به ځان سره یوسئ او انشاءالله چې کار به مو وشي. همدغه طریقه ده، همدغه طریقه کار دی. نو کوم ملګري چې هم تلل غواړي نو خپل نږدې ویکسین سنټر ته ورشئ، معلومات وکړئ. نو که په هغه ویکسین سنټر کې نه وي نو هغه عمله به تاسو له جواب درکړي، درته به ووایي چې دلته نشته او په دې ځای کې شته. نو کوم ملګري چې هم کول غواړي دغه خبر مې دله درکوو چې ما په خپله ولګول شته. ما یې سرټیفیکیټ هم راواغستو د کرونا چې کوم ویکسینیشن سرټیفیکیټ و هغه مې راواخستو د نادرا نه او ویکسین مې هم کړي اسټرازینیکا چې په هغې باقاعده ثبوت سره لیکل شوي دي. ستاسو د پاسپورټ نمبر او ستاسو شناختی کارت نمبر هر قسم دغه ټول ډیټیل په هغې کې موجود وي. نو ډېره زیاته مننه، مهرباني، خوشحاله اوسئ.